افغانستان کې د یو خطرناک جنگ امکان د طالبانو پر ضد نوی پاڅون او د خلکو سخته غوسه. طالبانو څه ډول آمدګي ورته نیولې؟ ملا یعقوب خپلو ځواکونو ته څه امر کړی؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د کابل ښار په حساسو سیمو کې له یوې خوا د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه صفري قطاعت ځای پر ځای شوي او له بلې خوا له ځینو ولایتونو څخه هم د اعتراضونو راپورونه ورکړل شوي دي. خامه پریس خبري اژانس ته په رسېدلي یو غږیز پیغام کې ویل شوي چې د کابل ښار ټولو قمندانانو ته تر 1000 زیات ځواکونه ورکړل شوي دي. د اسلامي امارت د یو نظامي چارواکي په دې غږیز پیغام کې په کابل ښار کې ټولو ځواکونو او عسکرو ته امر شوی چې د هر ډول مظاهرې او د خلکو د پاڅون مخه ونیسي. ویل کېږي چې د اسلامي امارت د صفري قطعې تر 600 زیات غړي او په زیاته اندازه نور وسلوال د کابل په حساسو سیمو په ځانګړې توګه د پوهنتونونو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. دغه پوځي چمتووالی په داسې حال کې نیول شوی چې د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب کې ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او تعلیمي مؤسسو ته امر کړی چې تر راتلونکي خبرتیا پورې د پوهنتونونو ته نجونې نه پرېښوول کېږي. بلخوا په کابل کې سرچینې وایي چې د کابل ښار له 4مې ناحیې او دارالامان سیمې څخه د ډزو غږونه اورېدل شوي او په ښار کې امنیتي وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې یو شمېر نجونو په کابل کې د پوهنتونونو د تړلو دروازو تر شا لاریون کړی او په ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو کې هم لاریونونه ترتیب شوي دي. په ننګرهار کې لاریون کوونکو چې زیاتره یې هلکان دي شعارونه ورکړي چې لوړې زده کړې یا د هر چا لپاره دي او یا د هیڅ چا لپاره نه دي. پوهنتونونو ته د نجونو د ورتګ د مخنیوي په اړه د اسلامي امارت پریکړې غبرګونونه راپارولي او د یونما مرستیال له خلکو غوښتي چې چوپ پاتې نشي او خپل غږ پورته کړي. ښځې او نجونې پخوا په دولتي ادارو کې له کار کولو منع وي، حتی تر 18 کلونو څخه کم عمره نجونې ښوونځي ته له تلو منع شوې وي او په دې سربیره اسلامي امارت د ښځو په تفریحي پارکونو، د ښځو حمامونو او سپورتي تالارونو هم بندیز ولګاوه. له دې ټولو محدودیتونو سره اوس ښځې پوښتنه کوي چې څه وکړي. د اسلامي امارت دغه سیاستونه چې خورا طبیعي بلل شوي د غوسې لامل شوي او په کابل کې سرچینې د ښار وضعیت کړکېچن بللی دی. همداراز پر ټولنیزو پاڼو د عامو افغانانو او اسلامي امارت ځینو چارواکو غوسه او ناهیلي په ډېرېدو ده چې احتمال لري د پراخو لاریونونو لامل شي.